آمدی از خواهد که موتر دستم کردن بسیار از اینه قوی بسیار موتر از دستم مدن میتونم اونجا میتونم اونجا رو خواهد ساعت 6:45 صبح امروز یک اراده موتر نو پلانکوچ مسافربری که دریورش افغان بوده و داخل از این چند تن سرنشینان خارجی بوده گفته میشه که مربوط یکی از بخشای هوایی بوده. اینا از استقامت میدان هوایی آمدن و به استقامت اقامتگاهشان میرفتن که یک اراده موتر کرولا در پهلوی از این موتر خود انتحار کرده. سرنشینایی که در داخل از این موتر بودند همه جانای خود از دست دادند و در جمله 2 نفر از پرسنل امنیتی ساحه زخمی شده و یک پنچرمینی که در ساحه بوده این پنچرمین هم کشته شده. په یو موټر باندې چې هغلته د ACS په نوم یو شرکت هوایي شرکت دی چې د امریکا سره قرارداد لري. دې شرکت پیلوټان البته تر فعلا پورې 2 نفره البته مړه شوي دي. یو نفر دوی ډریور ملکی افغانی دی چې هغه هم شهادت رسېدلی. دغه خارجیان څرنګه چې موږ پوښتنې وکړې د روسیې او د ساوت افریقا د هیوادونه دي. مننه. ملکی کسان فقط یک لاروی دی. مخکې قماندان فریزون هم تاسو را هغه کړی دی مصاحبه کړې دی. یو لاروی دی او یو هم ذات یو پنچرمین و چې هغه هم په شهادت رسیدلی. د زخمانو هغه تر اوسه پورې ندیدم. اول یک گرام کردم خانه ما رو بروست بار آمدیم 2 تا موتر در گرفته. صبحی از همینجا گذر میکنم که اینطوری گرم شد. 10 تا خارجی هستی در موتورسیکلتی عجمی که میگذشت چهار خورده همینجا هستی در و یک سیاست دیگه. یک پنچرمن بود که کشته شده؟